په سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید زه یادونه کوم دوستانو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. د شپې له لوري د مستې ښځې درې نخره غوښتنې. مستې نجونې یا ښځې عموما ښکلې وي، دوی بیا دومره په اسانۍ سره په هر څه قناعت نه کوي لکه نورې ښځې. دوی ځینې ځانګړې غوښتنې لري، خو دا چې دوی ښکلي دي او زر خپل خاوند رضا کولی شي، نو ډېر وخت خپلې غوښتنې په خپل میړه منلی شي. د مستو ښځو زړه وي چې د خپل خاوند سره یو مست ژوند ولري، له همدې کبله دوی غواړي د خپل میړه سره یو ځای ژوند وکړي، یوازې دې وي او خاوند یې وي، ترڅو دواړه ښه مست او خپله مستي وکړی شي. په دوهم قدم کې دوی د خاوند څخه غواړي چې په ګډ ژوند کې خاوند ډېره ونازوي. د خپل خاوند څخه غواړي چې د دوی لپاره د شپې د هر شي ځانګړی بندوبست وکړي. د مثال په ډول د شپې د ګډې چارې په مهال څو رنګین ګروپونه ولګوي، نرم میوزیک پلی کړي او کوټه ښه ګرمه کړي.